محترم رور وقار احمد صاحب د پروان ولایت اوسیدونکو پښتنه کړې ده. ډیر ادب دی. پښتنه په داسې طریقه سره ده وای کده یو چا میرمن کور والا په حالت د میاشتنۍ مریضي کې او دای بیا د بیماپ دغه د نور بدن څخه استفاده وکي او بیا د بیماپ غسل په ځان باندې واړي نو د پاره دا جائز ده کیا. محترم وقار احمد صاحب ستاسو د همدغه پښتنې په جواب کې بوای چې هو جائز ده، ځکه په حالت تهیز کې بیا د بیماپ یو مجامعت و هم بستری ګناه کبیره ده، منع ده، د الله د امر مخالفت دی، عصیان دی، ګناه ده. البته د مجامعت و هم بستری و کوروالی پرته نور دغه د بدن څخه استفاده کول جائز او روا دي. همدارنګه تر داسې حده پورې بیا د بیماپ دغه د بدن څخه استفاده کول چې په د باندې غسل واوړي هم ورته جائز ده. حتی که یو څوک بیا د بیماپ کوروالی ته سخت ضرورت لري نو هغه ته پکار ده چې د خپل کور والا د نور بدن څخه استفاده وکي او په ځان باندې غسل واړي تر څو دی د فکر پر ځای سي او بیا د بیماپ بلې خواته فکر وانه وړي د ناروا طرف ته میلان پیدا نسی. والله اعلم بالصواب.